دوستانو سلامونه. تاسې به په مختلفو سایټونو کې داسې فیسبوک او نورې کوم برنامې چې دي پولینګ چې ورته وایي یا ووټینګ، مثلا یو رایګیري غوندې یو سوال پوښتنه شوي، نو هغه په بدل کې له بعضو کسانو نه یا هغه ګروپ کې چې که همداسې نور هغه کې، نو تاسې اوس په واتساپ کې هم کولی شئ چې دغه پولینګ چې ورته وایي یا ووټینګ دغسې یو سوال جوړ کړي او بیا مثلا په اړه کوم ګروپ کې چې تاسې هغه کوي هغې په اړه د دوستانو نظرونه واورئ چې هغوی دغه په اړه څه وایي. نو بالکل تاسې یې په واتساپ کې هم اوس کولی شئ. تاسې به واتساپ ته لاړ شئ. واتساپ ته چې لاړئ، اوس مثلا دغه یو ګروپ دی خپل ګروپ په نامه، نو زه غواړم چې دلته د پولینګ یا هم د رایګیري هغه جوړ کړم. هغه لپاره به دغه اټیچمنټ باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ لاندې به راشم دلته ایونټ څنګ کې پول، په دې پول باندې به کلیک وکړم. دلته لیکلي دي کریټ پول، نو دلته یعنی کوېسچن آسک کوېسچن. مثلا تاسې اوس کولی شئ چې یو سوال دلته ولیکئ. سوال به اول آسک کوېسچن کې ستاسې خوښه چې په هره ژبه یې لیکئ. زه دلته لیکم په هغه کې کوېسچن کې یا سوال کې د افغانستان څو ولایتونه دي. هر سوال تاسې کولی شئ، ضرور نه ده دا فقط تاسو ته د ښودو په خاطر باندې د افغانستان څو ولایتونه دي. نو هغه نه وروسته به دلته تاسې آپشن یې هغه کوئ. آپشن مثلا اوس 40 که 32 او همداسې نور تاسې ډېرې آپشنې هم ورکولی شئ. هر څومره آپشن چې تاسې هغه کوئ لکه چار جوابه غوندې، نو دلته تاسې کولی شئ چې کله مو هغه که، نو هغه نه وروسته کله چې مو هغه نه وروسته به تاسې بیا اوس مثلا غواړئ دغه پولینګ چې ورته یا دا سوال تاسې هغه کوئ چې دې په اړه ستاسې دوستان هم نظرونه ورکړي. نو دا چې کله دا 4 هغه چې مو ورته هغه کړه آپشن یې، هغه نه وروسته په دغې باندې کلیک وکړئ. سوال چې ما هغه کړی و پولینګ چې ورته وایي دا په ګروپ کې هغه شوی دی د افغانستان څو ولایتونه دي. اوس دلته تاسې لیدلی شئ چې دغه سوال چې کوم ما هغه کړی و پولینګ دا د افغانستان څو ولایتونه دي، 40 32 همداسې 33 او 30. نو څنګه چې دلته ستاسې دوستان به دا ویني، نو دلته کله چې هغه پې کوي، اوس مثلا زه په دې هغه باندې کلیک کوم، نو دلته کله چې زه پې کلیک وکړم ګورئ دلته یو ولیکل شو 40 یعنې. نو هغه نه وروسته کله چې تاسې غواړئ دې په اړه د ویو ووټس هغه وګورئ چې څومره نفرو رایه هغه کړې ده، نو ویو ووټس باندې به کلیک وکړئ. ویو ووټس باندې چې مو کلیک وکړ دلته تاسې په اړه معلومات هغه کولی شئ. ګوره 1 of 7 members voted یعنی په 7 نفرو کې یو، په دې ګروپ کې 7 نفره دي، 7 کې هر څو نفره چې خو دې ګروپ کې فعلا 7 نفر دي، هغو کې یو نفر ووټ هغه کړی دی، نو 40. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې په واتساپ کې هم رایګیري یا پولینګ تاسې هغه کوئ.